بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، پس له ډېر عمر څخه یو ځل بیا د نوي موضوع په اړه بحث کوو. دا موضوع مو د greetings and introductions، روغبړونه او پیژندنه. څنګه کولی سو چې په انګریزي ژبه کې څوک یو چاته ور معرفي کړو یا خپل ځان یو چاته معرفي کړو او روغبړ ورسره وکړو. نو راځو دا موضوع له خیره راپیلوو. په تېر درس کې خو مو په یاد یې چې موږ تاسې د واول تورو پر مثالونو باندې بحث وکړي. دا ځل راځو د واول تورو د مثالو څخه وروسته یوازنۍ غوره موضوع چې ده هغه روغبړونه دي. څنګه کولی سو چې په انګریزي ژبه کې روغبړ وکړو. په انګریزي ژبه کې روغبړونه په دوه ډوله دي، یا introduction، greetings او goodbye په دوه ډوله دي. یو فارمل شکل دی او یو هم informal. informal یعنی غیر رسمي او فارمل یعنی رسمي. فارمل هغه شکلونه دي، هغه روغبړونه دي چې په دفاترو کې یا په رسمي ځایو کې د یو چا سره روغبړ کوو. دا فارمل روغبړ دی. انفارمل لکه یو څوک چې د خپلې کورنۍ سره روغبړ کوي، لکه د خپل ملګري سره، د خپل انډیوال سره روغبړ کوي، نو داسې روغبړونه بیا غیر رسمي شکل دی. فرق د رسمي او د غیر رسمي په چیز کې دی، په تشریفاتو کې دی. په انفارمل کې تشریفات نسته او په فارمل شکل کې تشریفات ورڅخه کېږي. نو روغبړونه چې دي پر درو برخو ویشل کېږي. لومړۍ برخه انټروډکشن سو، دوهم ګریټینګ او ګډبای. دا درې څه چې سره یو ځای دي نو روغبړ ورڅخه جوړ سو. نو راځو لومړنۍ برخې ته چې د انفارمل برخې یو مثال دی هغه ته راځو. انفارمل انټروډکشن یا غیر رسمي پیژندګلوي. Hello, I am Shabnam. What is your name? سلام، زما نوم شبنم دی. ستا نوم څه شی دی؟ Hi Shabnam, I am Najib. سلام شبنم، زه نجیب یم. یا زما نوم نجیب دی. How are you نجیب؟ نجیبه څنګه یې؟ I'm fine, thank you. And you? The same, مننه. او ته؟ Fine, thanks. مننه ښه یم. Bye bye. د خدای په امان. Bye. د خدای په امان. و دغه روغبړ ته که تاسو وګورئ، د لومړۍ برخه چې hello I'm Shabnam. What is your name? Hi Shabnam, I'm Najib. دغه برخه د introduction برخه شوه، یعنی دا پیژندګلوي شوه. اوس نو how are you Najib? I'm fine, thank you. سری دا برخه چې ده دا روغبړ او پاته برخه بیا بای بای دا د خدای په امانۍ برخه شوه. نو عمومي پیژندګلوي چې ده په دغه درو کټګوریو کې راځي. دا انفارمل شکل. تاسې په دې کټګوري کې وینئ تشریفات نشته پکې، فقط یو ساده روغبړ دی، یو ساده پیژندګلوي ده. راځو دوهم شکل ته چې هغه فارمل شکل دی. فارمل انټروډکشن. فارمل انټروډکشن یا رسمي پیژندګلوي. Good morning. سهار په خیر. Let me introduce myself. اجازه راکړئ چې خپل ځان درته معرفي کړم. My name is Hamid. زما نوم حمید دی. Nice to meet you Hamid. I am نفیسه. په لیدو دې خوشحاله شوم حمیده. زما نوم نفیسه ده. Nice to meet you too. زه دې هم په لیدو خوشحاله شوم. Goodbye. Goodbye. د خدای په امان. د خدای په امان. نو په دې برخه کې تاسو وګورئ good morning. دلته موږ تاسې د good morning کلمه چې کړله د تشریفاتو دپاره ور اضافه کړه، د سهار په خیر کلمه. Let me introduce myself. دلته اجازه راکړئ چې خپل ځان درته معرفي کړم. دا چې دا هم د تشریفاتو یو برخه شوه.
اوس نو my name is حمید، دلته پیژندګلوي را پیل شوه، دلته انټروډکشن پیل شو. اوس نو nice to meet you حمید، I am نفیسه. صحیح شو. دلته په دې ځای کې بیا موږ داسې چې وکړو روغبړ را پیل کړي، پیژندګلوي شروع شوه. nice to meet you too، زموږ هم په لیدو خوشحال شو. دا د روغبړ برخه شوه. ګوډبای ګوډبای. تاسې کولی شئ چې د فارمل شکل کې یا په انفارمل شکل کې الفاظ متغیر استعمال کړي. یعنی کولی شئ چې اوس مثلا د ګوډ مارنینګ په ځای ګوډ افټرنون استعمال کړي، ګوډ ایونینګ استعمال کړي، ماښام په خیر. ګوډ مارنینګ سهار شو، سهار په خیر. ګوډ افټرنون ماپښین په خیر. ګوډ نون غرمه په خیر. ګوډ ایونینګ ماښام په خیر. ګوډ نایټ ښه شپه. دا ټوله تاسو کولی شئ چې په روغبړو کې استعمال کړئ. یا مثلا د let me introduce myself پر ځای کولی شئ چې ووایاست چې may I introduce myself، او داسې نورې کلمې هم کولی شئ پر ځای استعمال کړئ. بیا نه وروسته my name is حمید، زما نوم حمید دی. I am حمید، زه حمید یم، فرق نه کوي. اوس نو په دا نور تشریفاتو کې چې اوس نو تاسې د ده سره روغبړ کوئ کولی شئ nice to meet you، pleased to meet you. یعنې تاسې کولی شئ زیات متغیر کلمات استعمال کړئ، فرق نه راوړي. او یا هم په ګوډ بای کې ګوډ بای، بای بای، see you later. داسې ډېرې کلمې کولی شئ چې په متغیر شکل سره تاسې په روغبړ کې استعمال کړئ. اوس راځو و درېیمې برخې ته چې موږ تاسې که څنګه کولی شو یو څوک چې درېیم شخص وي ورته معرفي کړو و خپل ملګري ته. نو راځو پیلوو یې. ګوډ افټرنون نجیب، how are you؟ ماپښین په خیر نجیبه، څنګه یې؟ fine thanks میرویس، and you؟ مننه میرویسه، ته څنګه یې؟ I'm fine thanks، زه ښه یم، مننه. let me introduce my friend امینه، اجازه راکړه چې خپل ملګری امینه درته معرفي کړم. nice to meet you امینه، امینې په لیدو دې خوشحاله شوم. nice to meet you too نجیب، نجیبه زه دې هم په لیدو خوشحاله شوم. see you later میرویس، میرویس وروسته به بیا سره ووینو، یا د خدای په امان. see you later امینه، امینې بیا به سره ووینو. نو دلته تاسو وګورئ موږ تاسې د ګوډ مارنینګ په ځای ګوډ افټرنون کلمه دلته استعمال کړه، یعنې الفاظ متغیر شوه، فرق نه راوړي. دلته لومړی هغه کسان چې سره پیژني هغه روغبړ کوي. مثلا نجیب او میرویس سره پیژني، دوی روغبړ وکړي. ګوډ افټرنون نجیب، how are you؟ fine thanks میرویس، and you؟ I am fine thanks. دا د دې روغبړ. اوس نو درېیمګړی یا هغه شخص چې درېیم شخص دی چې ورته معرفي کېږي. let me introduce my friend امینه، nice to meet you امینه. اوس نو کله چې دې دوه سره معرفي شوله، نجیب او امینه سره روغبړ کوي. nice to meet you نجیب، see you later میرویس، see you later امینه. نو دا و د درېیم شخص معرفي کول. نو موږ تاسې د نن ورځ د روغبړ په برخه کې لومړی وپېژندل چې روغبړونه چې دوې برخې لري، یو رسمي شکل او یو هم غیر رسمي شکل. رسمي مو هم وپېژندئ او غیر رسمي مو هم وپېژندئ. ورپسې په دوهم شکل کې موږ تاسې بیا د درېیمګړي شخص په اړه بحث وکړو، او دا مو هم وویل چې هره پېژندګلوي یا روغبړ چې دی درې برخې لري. یو ګریټینګز دی، دغه څخه وروسته انټروډکشن سو، ګریټینګز سو او روغبړ سو. دا درې برخې سوې. بیا نو لومړی مو د غیر رسمي شکل وپېژندئ، رسمي شکل د روغبړ مو وپېژندئ، او څنګه کولی شو چې درېیم کس جوړ کړو و خپل ملګري ته معرفي کړو. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځ درس مو سر خلاص سوی وي او ګټور درس تمام سوی وي. مننه. بیا هم که چیرې ستونزه وه، مشکل و، تاسې کولی شئ چې هغه راسره شریک کړئ د فیسبوک د لارې یا هم د ایمیل ادرس د لارې، او دغه لاندې لینک چې دی دغه لارې کولی شئ چې لیکلي شکل یې ووینئ. کوم ګرامري موضوعګان دي، کوم روغبړونه دي، لیکلي شکل یې تاسې کولی شئ دغه سایټ څخه ترلاسه کړئ. او هیر مو نه وي چې دغه سایټ ته سره سبسکرایب کړئ، تر څو په راتلونکي هم وکولی شو تاسو ته نورې موضوعګانې سټیپ بای سټیپ، قدم پر قدم تاسو ته تشریح کړو، معرفي کړو.